السلام علیکم ملګرو. د غنننی وکټ کې د افغانستان او سریلانکا چې کوم میچ شروع دی او سریلانکا بیټینګ وشو نو په د غنننی وکټ کې یو څو خبرې وي چې یاره هغه تاسو ته شریکوم چې ولې دومره زیات سکور په افغانستان ټیم باندې وشو. د افغانستان بولینګ کې معمولی مشکل دا و چې راشد خان پکې نه و، دغه د ګروند باونډري نه لږ شان وړي دي پیچ کې چې بیټینګ کې مطلب د بیټسمنانو سره سپورټ ډېر زیات دی. بالکل په دغه وکټ کې بریک نشته دی. د نور احمد بالونه که تاسو وکتل هغه بالکل سیده سیده پاتې کېدل. د فرید ملک، د ګلبدین نایب، د فضل حق فاروقي، د عظمت الله عمرزي، لکه په مطلب مې دا چې هغه شی تاسو ته شریکوم چې نن سکور چې په افغانستان باندې 301 ډېر غټ سکور پکې وشو. انسان کا پکې مطلب د جسوریا د خپل ملک چې والا چې کوم ریکارډ یو سل نه اتیا ځینې مخکې مطلب سریلانکا کې چې هاي سکور کم یو بیټسمین کړیو هغه سات جسوریا کړیو. هغه تاسو ته په سکرین باندې ښکارم شو، هغه سر یې کټاو او پن سپین شټ یې اچولی نو دغه سات جسوریا لیفټ بیټسمین دی یو سل او نه اتیا د هاي سکور. نسان کا دغه سکور واړول عالمي ریکارډ په سریلانکا کې جوړ کو. مطلب سریلانکا خپل بیټسمنانو ترمنځ کې د یو سل نه اتیا کړیو 210 پکې نسان کا وکړل. نو راځو دغه میچ کې بعضي دغه انینګز کې بعضي شاین تاسو شریکوم چې 301 سکور په افغانستان باندې په دې وجه باندې وشو چې یو خو پکې تقریبا چې بال سیده پاتې کېدو وکټ کې بریک نو باونډري نه لنډ باونډري نه تاسو بیټسمنانو ته خل کړی صرف به داسې کو بال او بال بل باونډري ته څلوري زبا شویا بشپګیزه شوله. راشد خان پکې ډېره غټه مسله و چې راشد خان په بولینګ کې نو افغانستان بولینګ کې دغه مسله ډېره غټه و چې راشد خان پکې نو راشد خان پکې وینو راشد خان په د بیټینګ په وکټ باندې کم از کم د نورو بدراون بریک بیټر زیات یو بهترین لیګ بریکر بولر دی. نو راشد خان پکې نشته دی. مطلب دغه خبرې وي چې باونډري لنډ وي پچ کې به بریک نه بیټسمنانو سره سپورټ کو بالرانو سره سپورټ نه کو. راشد خان پکې نه نسان کا پکې نه ودرېدو. مطلب پارټنرشپ یې وکړو 210 سکور ځان له وکړل بال پکې سیده سیده په دغه وکټ باندې پاتې کېدو. کم بریک پکې نه سپینر لپاره و نه پکې مطلب د فاست بالر لپاره. خو زه تاسو ته وایم د نور احمد په ځای باندې قیس احمد چې اچولی وي دغه به ډېر زیات یو ښه وي ځکه چې لیګ بریکر په دغه د بیټینګ په وکټو باندې لیګ بریکر هر کله ډېر زیات کامیاب وي. خو زه په هر حال دغه ډېر غټ سکور وشو 301 سکور څنګه چې سریلانکا وکړه افغانستان هم کولی شي. سریلانکا د افغانستان نه کم نه دی. بهترین بیټینګ افغانستان سره هم دی. درې ورسره ښه ټاپ هیټران دي، ښه ټاپ فینشران دي، 300 ورسره ښه ټاپ کوالټي بیټسمنان دي او افغانستان هم کولی شي چې 301 سکور هدف چیز کړي. همدغه د بیټینګ وکټ د بالکل سیده سیده وکټ د کوم مشکل پکې نشته دی. دعاګانې کوو چې افغانستان دغه میچ وګټي. ګلرحمان الله ګربز ننني میچ کې افغانستان د سید نه رحمان الله ګربز پکې وکټ ورنه کړه او لږ شان حساب شو یو 15 اوور پورې بالکل رحمان الله ګربز هم سریزه ووي او یو تیز بیټینګ به وکړي. نو دعاګانې به کوو افغانستان ټیم ته چې ډېر غټ هدف نه دی په دغه وکټ باندې ځکه غټ هدف نه دی چې د بیټینګ وکټ ده. دا که چې د بولینګ وکټ وي په دې باندې دوه سکور وشي نو بیا ډېر زیات مشکل وي. د افغانستان د بریا په هیله باندې نور ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د الله په امان.